د دې لپاره تاسو لپاره جوړوي چې ستاسو دا کم دماغ دا کم ماغزه در ومنځي او د سمې لارې نه مو ګمراه کړي. روسي اشغال هغه اشغال و چې روسي ټانک، روسي توپ او سور روسي فوزي به د افغان په کور ننوتو، لکونه انسانان یې ووژل. امریکایي اشغال هغه اشغال ده چې سره انګریزان ته مخکې ورته روان وي، د افغان په کور به دې خېژول، افغانان به دې ورته تړل، دلته زندانونه لرل، دلته خلک شکنجه کول، دلته د خلکو په کورونو بمبارونه کول. ته خو عربي او پنجابي اشغال چې ته یادوې، ته خو دا هم تشریح کړه دا څه ته وایي، څه معنا ده؟ موږ افغانستان ولس یو مستقل او آزاد ولس ده. راځه چې د پنجابي او د عربي او د دې خبر قاری صاحب आवाज مقاطع شو. دغه بل مچ مداخله وکړه، قاری صاحب आवाज قطع کا. کینه سوال دې کړی جواب ته وای شوروره. دا خو دغه کاس راځي که قاری صاحب راواخلو لطفا د استودیو کې که تاسو نن ماته لږ موقع راکړئ نو دا به بهتره وي. کسان مه قطع کوئ، پرېږدئ. قاری صاحب محترم، تاسو لایو خپرونې ته راشئ، صرف یو کس تاسو قطع کولی شئ، نور یو هغه به نور کسانو سره به ګوتې نه وړئ، نه به استودیو نه قطع کوئ، نه به یې پورته کوئ. ځکه زه یې قطع کړم تاسو یې پورته کړئ، یا زه یې قطع کوم تاسو یې قطع کوئ بېرته درنه پورته کېږي. ګډوډي به استودیو کې نه راولئ. قاری صاحب محترم مهرباني وکړه. قاری صاحب زما غږ صحیح ده مبین صاحب؟ غږ دې صحیح ده، مهرباني وکړه. نو مبین صاحب محترم، د دغه ورور په ځواب کې مې ویل چې روسي اشغال، امریکایي اشغال او انګریزي اشغال چې د افغانستان په تاریخ کې تیر شوي دي، هغه واضح تعریفونه لري. ملت ته څرګند دي، ملت ته معلوم دي، او هغه څه چې د دغه اشغالګرو ملګري د ولس په د ذهنونو دپاره تبلیغوي او پروپاګند کوي، هغه دا دی چې دوی د عربي او د پنجابي اشغال نومونه اخلي. موږ وایو چې راځئ نتایجو ته کینو، راځئ نتایج د اعمالو وینو، راځئ د دې پروپاګند نه تیر شو. ته د امریکایانو ګوډاګی یې، د امریکایانو غلام یې، جنگ د هم د امریکایي په لاس کې و، سوله د هم د امریکایي په لاس کې ده. که جنگ د کولو هم د امریکایانو په قمانده د کولو، نن که سوله کوي بندیان د امریکایي په امر خوشي کړل، مذاکراتو ته امریکایانو په غوږ ونیوې، رایې وستې ماته یې په دوحه کې کېنولې. د دوحې تړون د اساس په توګه نه منلو، غوږونه یې در تاو کړل، در وی پیچل، د دوحې تړون د اساس په توګه ومنلو. بیا چې مذاکراتي ټیم درغی ته بیا انکار وکول چې زه په قندهار کې مذاکرات کوم، په بل ځای کې نه کوم. اوس به په 5 د جنوري بیا وګورو چې بیا د امریکایان غوږونه در تاو کړي، را به دې ولې او قطب کې په دوحه کې به دې کېنوي. که زه د پنجابي غلام یم، که زه د پاکستان غلام یم، یوه خبره خو تم په ما ومنه، امریکایان راغلل ستا په سر زما سره معامله وکوله، ته خبر هم نه کړې، 15,000 بندیان خوشې ستا په سر زما سره معامله وکوله، قراردادونه تا ورسره لاسلیک کړي وو، ستراتیژیک تړونونه تا ورسره ولې د وتلو تړون دې ما سره لاسلیک کړو، د طالب سره یې لاسلیک کړو. نو که زه د پاکستان غلام یم، ته هم د ما په سر د پاکستان سره خو یوه معامله وکوه، او ته په ډېره بې شرمۍ، په ډېره سپین سترګۍ د پاکستان د لومړي وزیر نه غواړې چې ما د موقت حکومت مشر وټاکه. ما د موقت حکومت مشر وټاکه. عمران خان نه ته غوښتنه کوي، عمران خان نه ته غوښتنه کوي چې د موقت حکومت مشر ما وټاکه. خو که زه د پاکستان غلام یم، راځه نتایجو ته سره کینو، راځه عمل میدان ته سره لاړ. پاکستان ته خو د خوارۍ زارۍ وکړي، طالب ما سره خبرو ته کېنوه. طالب درته ویل چې څو پورې چې د امریکا سره قضیه خلاصه نه کړم، ستا سره زه خبرو ته نه کېنم. هر قسم امتیازات د پاکستان ته ورکړل. په طالب د بیا هم دا ونه منله. طالب درته ویل چې زه اداره په رسمیت نه پیژنم، زه تا د یو جهت په توګه پیژنم، خو د افغانستان د مشروع دولت په توګه د په رسمیت نه پیژنم. طالب باندې دې ومنله، څومره زارۍ د پاکستان ته وکولې، څومره امتیازات دې ورکړل.
بارډر منیجمنټ لاسلیک کړو، د ایسای مستنطقینو ته په کابل کې وخت ورکړو چې هغه د هلته د بندیانو نه استنطاق وکړو، د هغوی دپاره د خلک ووژل، هلته خلک دې ورته ډېر زیات خلک دې ورته ووژل. کوم امتیاز تا ورنه کړو؟ ولې تا ته څه وکولی شول؟ ودې کې څه درته وکړي که نه؟ اوربند غواړي د پاکستان په خوله اوربند غواړي، ودې کې اوربند درته که نه؟ بل امتیاز غواړي د پاکستان خو ودې کې درته پاکستان د چې زما بنده خوشي کړي. زه د امریکایانو نه غواړم چې د تور لیست نه بعد د اسلامي امارت د مشتبات دی. زه د امریکایانو نه غواړم چې د افغانستان نه به ما غوښتنې دي مخکې کوم نه. زه تا ته د غوښتنې اصلا نه مخته کوم، ځکه ته د دې واک نه لرې، ته د دې صلاحیت نه لرې. زما بندیان نیولي په قرار درته چې نه تا یې خوشي کوه، تا صلاحیت ده، ته یوازې یو مزدور پیردار یې او په ټیټ سترګو دې خوشي کړل، په ذلیل مخ دې خوشي کړل. بیا وایم چې زما بندیان در سره دي، زما بندیان تا نه نیولي دي، نه ستا په واک کې دي او نه ته د خوشي کولو صلاحیت لري. دا بندیان به ته خوشي کوې. د امریکایانو نه یې غواړم، تړون مې د امریکایانو سره ده، ستا سره زه هېڅ په دې اړه تړون نه لرم. ستا سره که زه خبرې کوم، مذاکرات کوم، هغه ستا سره زه په دې کوم چې ستا په آینده زه در سره غږېږم چې ستا آینده باید په دې خاوره کې څه وي. نور زه نه ستا سره د افغانستان په راتلونکي نظام غږېږم، نه د افغانستان په راتلونکي حکومت در سره غږېږم، او نه دا واک زه تا ته در کوم. ته یو مزدور یې، جیر یې، غلام یې، تا خاوره خرڅه کړې ده، تا ناموس خرڅ کړی ده، تا وطن خرڅ کړی ده، تا هیواد خرڅ کړی ده، تا اسلام دین خرڅ کړی ده. ته د دې وړ نه یې چې ستا سره زه په دې اړه خبرې وکړم. ته د دې وړ یې چې تا زه د دار میز ته کش کړم، نه د مذاکراتو میز ته. ته باید د دار میز ته کش شي، ته باید په دار وزړول شي. دا چې امارت د تا سره خبرې کوي، مذاکرات در سره کوي، دا د امارت له لورې په تا باندې یو ترحم ده، انعطاف ده، نرمي ده تا سره. کني تاریخ وګورئ، د ګوډاګیانو سره، د غلامانو سره ملتونو خبرې نه دي کړي، هغوی په دار زړولي دي، د هغوی نه سر جدا کړی ده، هغوی د مچي په تار حلال کړي دي. ستاسې سزا دا ده، ستاسې سزا هغه دا نه ده چې تاسو سره د مذاکرات وشي. بیا موږ وایو چې که موږ د پاکستان غلامان وو، که موږ د پنجاب غلامان وو، خو پنجاب نه یوه خبره، پنجاب د موږ په سر تاسو سره معاملې کوي که نه؟ پنجاب د په موږ به اوربند ومني، ته نه په موږ ومني. پنجاب د په موږ ومني موږ د یوې رسمي حکومت په توګه وپېژنو. پنجاب د په موږ ومني چې د مشورتي جرګې هغه پرېکړه لیک موږ د اساس په توګه ومنو. پنجاب د په موږ ومني که نه چې د ملګرو ملتونو اعلامیه، هغه تاسو سره چې کومه اعلامیه امریکایانو لاسلیک کړه، هغه موږ د اساس په توګه ومنو. موږ درته وویل چې د دوحې تړون په اساس په توګه منئ، چې هر خواته لاړ شئ، چې هر خواته لاړ شئ. در باندې ومنله او که نه در باندې ومنله، د الله په فضل، د الله په نصرت او د دې ملت، د دې ویاړلې ملت په ملاتړ. مننه قاري صاحب، الله مو قدرمن که. هیوادماله که کومه معقوله پوښتنه چې لرې مهرباني وکړه، که نه بل کس نه. معقوله پوښتنه د تاسې په سړی همدغه څو خبرې دي اړوې. هغه بندیان مو دي، ګوره یا بندیان مو دي چې بندیان وي ښه ده، چې راخلاص کې ټول هم په اردو ووژل، همالته بندیان ښه دي. او بل دا چې تاسو پاکستان ګوره لږ وخت راکړه، ودرېږه، ته لږ صبر وکړه. بندیان موږ راخوشې کړل، د دې په خاطر مو نه و راخوشې کړي چې بنګړي واچوي، د دې په خاطر مو راخوشې کړي وو چې بېرته د تاسو ککرۍ در باندې وشیندي. بغرۍ شو، بغرۍ شو. لږ صبر وکړه. دا چې تاسو د طالب بندیانو په کورونو چاپی اچول، بې ګناه مو شهادت رسو، هغه مو دې ته مجبوره کړه چې سلا واخلي. صحیح شو. بل مونږ دې ته هېڅ ضرورت نه لرو چې طالب بندیان د جنګ ډګر ته ولېږو. ښه، مونږ الحمدلله فدایي معسکرات مو داسې جوش کې دي. په قندهار کې مو دومره منډې دار کړې، په هلمند او په شوراب کې که چېرته له دې جګړې مونږ ستړي وای، نو تاسو خو هره ورځ زارۍ کوئ چې اوربند ولې طالب مشران اوربند درسره کوي؟ دې نه ښکاري چې تاسو مات یاستئ، دې نه ښکاري چې تاسو پښیمانه یاستئ،
دې نه ښکاري چې بادار مروان د تاسو یوازې د افغان ولس عدالت ته پرېږدي. دا چې تاسو طالب وژنئ د اوربند چیغې بیا ولې وهئ؟ د اوربند چیغې خو بیا مه وهئ. په کار ده چې طالب د اوربند چیغې ووهي. د حل لاره د مرګ ده. موږ د اوربند چیغې دې دپاره نه وو چې موږ د تاسې ډارېږو. ولس وژل کېږي، ولس وژل کېږي. ولس مه وژنه که نه. راځه را میدان ته سه، چیغې مه وهه د اوربند. بادار روان ده، تی لکه یتیم پرېښی. نو مونږ خو مجبور هغه خپل د زړه بړاس در باندې وباسو. اوربند په څه معنا باندې؟ تا خو هماغه خلک چې امریکانو ته مو ویلې چې غټ غټ بمونه واچوه، هلته ولس نه وژل کېده. دا 20 کاله د امریکانو په بمونو مست وی، د امریکانو مرستې د سره هلته ولس نه وژل کېده. طالب به درته چیغې وهلې چې زه مظلوم یم، زه بېچاره یم، په دې هېواد کې د ژوند کولو حق راکړه تا نه ورکوه. نن یې چې ګونډه کړی، نن دې ولس غم در سره شو. نن چې بازار درته ټوکړې ټوکړې که نن دې اوربند چیغې وایي د ولس لپاره. ولس خو دې نن ما په کابل کې 4 چاودنې کړي دي. د ولس غم تا سره نشته. مدرسې دي در سره، د پاکستان مدرسې دي در سره، فلا د نړۍ مدرسې در سره. یاره خدای دې وکړي چې دا د بنګالیانو مدرسې هم له موږ سره وي. نرشه جګړه وکړه، ټوله دنیا او ناټو دې راټوټه کړې ده. ولې تښتئ؟ ولې د اوربند چیغې وهئ؟ ولې زاړئ؟ ولې فریاد کوئ؟ خو سر وهئ، سنګر نیسئ که نه. چیغې ولې وهئ؟ امریکایان رضدارۍ ولې کوئ؟ دلته دولت دی، دلته مسؤلیت دی. دولت نه که نه، خو چیغې مه وهه که نه، خو مه وهه چیغې مه وهه. جنګ وکړه دا یو امریکایانو سره له تړون نه مخکې دې ولې د اوربند چیغې نه وهلې چې اوس یې وهې؟ مخکې له دې چې امریکایان د وتلو پروسه نه ده شروع کړې، تا ولې د اوربند چیغې نه وهلې؟ اوس د اوربند شوکې سولې، اوس خو ځان ټینګ کړه. هر څه خپل وخت لري. نه څنګه خپل وخت لري لیونی؟ اوس خو د مونږ وخت ده که نه؟ اوس خو د ما لاس تا ګریوان ته رسېدلی. اوس خو باید زه په تا عدالت پلی کړم. اوس خو دې باید داسې ووژنم لکه څنګه دې چې وژلمه. اوس خو یتیم شولې، څنګه یې وخت راغی؟ اوس خو د ما وخت ده. مړ لکه چې درته ولاړ یې، ته دې مړي راټول کړه، ته دې مړي راټول کړه. نو خو چې زه مات وای ما به د اوربند چیغې وهلې که نه. ما خو اوربند نه ده غوښتی که نه. اوربند د یېرې نه ده. زه خو یې اوس هم بارود سینې پورې تړم، زه خو پروا نه کوم. ولې ونه؟ ځکه مرګ نه مونږ ډارېدلی. په 10 تنو بارود باندې مونږ غازیان نه کېناستلی. له مرګ نه خو نه ډارېږو، دا خو معلومه خبره ده. خو چیغې تاسو نه وایئ چې په پلان کېږي کې فدایان راننوتل. نو هغه چې له مرګ نه ډارېږي د CIA په مرکز نه ننوځي. څوک چې له مرګ نه ډارېږي په شورا بیس ور ننوځي. څوک چې له مرګ نه ډارېږي په ارګ ور ننوځي. له مرګ خو نه ډارېږو، دا خو مو دنیا ته ښکاره کړې ده. ولې ونه؟ هغه شنه دي، هغه شنه دي، هغه نه پوهېږي. خو ته خو ته هم شین شه که نه، راسه یو ورځ یو موټر بم ته هم په دې طالبانو باندې وکړه. خو په ټول خاندان کې ملاکه دغسې نر وي. خدای اجازه نه راکوي. خدای نو د دې اجازه درکړي چې د امریکانو غلامي وکړي. خدای د دې اجازه درکړي د امریکانو مزدوري وکړي. خدای د دې اجازه درکړي چې باګرام ته ښځې بوځي. خدای د دې اجازه تا درکوي چې د امریکان دې په سفیر وي ته لاس مه اچوه. خدای د دې اجازه درکړي چې تا د عسکر سره 18 کس امریکان جنسي تېری کوي او ته مړې ورته ګورې. د دې اجازه تا ته چا درکړې؟ مهرباني وکړه. دا خو ستا پوچې خبرې دا ته چې شوی که نه؟ پوچې نه دي خو دنیا ثبوتونه دي موږ سره وګوره. وا دې اورېدنه داسې خو مه کوه، ځان نه دې قم عقل جوړ کړی ده. ولې ونه؟ په خدای که د جګړې نه ستړي والله په شوق ورځو. لکه تاسو غوندې دی چې اوس په فیسبوکو کې اعلانونه کوئ د جلب او جاز لپاره چې راسئ د کار زمینه ده او 9000 عسکر په پکتیا کې په کار دي او 10,000 بیا عسکرو نیستۍ سره مخ شولې. جلب او جاز به هم نسئ کولی. طالبانو د افغانستان ملت ته واورئ، اردو ته کسان لیږي، اوس یې لږ سهولتونه راوستي. نر غوندې جوپي جوپي اردو ته ورسئ او هملته د دوی په ټوپکو د دوی په کلتوسو باندې ووژنئ. ته دې اردو ته د جلب جذب کوې. د پکتیا والي وایي چې 9000 کسان په کار دي. 9000 د ټول طالبان ورسي اردو ته. په دې دوی مجبوره دي. مجبوریت له تاسو په پاک او سلا درکړي، هملته یې مازغه پې باندې وشینده. ورسئ نر باندې اردو ته. مونږ درځو غم مه کوه، د تاسو په ټوپکو به مو وژنو. جلب او جاز داسې مفته نه ده.
ته به مجبور د 100 کسو ضمانت اخلي او کس به بیا اردو ته لیږي اردو ته به درځي او که داسې ضمانتونه نه اخلي دومره دې اردو کې درننه باسو چې حیران به پاتې سئ وزیر به وژل کېږي رجال برجسته ته ورننوځئ چې دا غټ غټ خنزیران مړه کړي ومبین صاحب ته خو یو خبر ښه نیسه لیونی اوربند چغې موهې راځي خو دغسې ووایه چې طالب مې په سر و سترګو منلی امنیت دې راسي سوله دې راسي طالب دې وزیر وي طالب دې والي وي طالب دې ولسمشر وي که چېرته سوله غواړې که یې نه غواړې نو د اوربند چغې خو مه وه شرنګا دې پاکستان ته زارۍ کوي چې د یو نیم کال دپاره دې ما ولسمشر ومني ولې لیونی ته نو څه شی موږ به ناست یو ته به تقریر کوې او خر به په ونې خېژې موږ به درته چک چکې وهو په خدای متعال خو دې په دې خولې ووهو بهتره خبره دا ده چې طالب راځي ته ولسمشر نه یې ته باید لاړ چې که دې دومره وهل وخورې هرې خبرې سره به څوک درځي په دا خوله به دې وهي دغسې کامره دې خلاصه که واخلئ عکسونه کامره خلاصه که کامره خلاصه که څو کلن یې څو کلن یې خبرې ته غوږ شه کوم ملک کې اوسېږي ودرېږه یو دقیقه ما او تا به یو ورته عکس واخلئ دغسې په کوم ملک کې اوسېږي زه پاسپورټ هم درکوم خو زما خبرې ته درېږه راوښیه په خدای که د غومره نرې راوښیه پاسپورټ یې دا راته وایي چې په کوم هېواد کې اوسېږي په کوم هېواد کې نورې مایک مه بندوئ په کوم هېواد کې خبرې ته مې چې نه پرېږدي نو زه به یې څنګه درته وایم خبرې ته مې نه پرېږدي زه به یې څنګه درته وایم په کوم هېواد کې اوسېږي خبرې ته خو غوږ شه زه نور خبرې تا ته په خوله نه درکوم چې ته پسپي غوندې وغاپې نه کوم هېواد کې اوسېږي ګوره اخر هم لاړلې له چوکاټ په کوم هېواد کې اوسېږي زه هغه ذلیله ملک نه اوسېږم خو په اروپا کې اوسې که نه سوسیالو ته ناست یې کلبسو ته ناست یې بینیفټ او نرسري هم سپین ږیرو جابې چای پاکوي دا د کار د راځي د افغانستان په سیاست باندې خبرې کوي راسه نرسه جلب و جذب د اردو روانه د اردو کې نوملیکنه وکړه د طالب په مقابل کې ودرېږه که نو ته چې هلته سوسیالو ته ناست یې غز او غروز دې خیزي نرسري هم کې کار کوي او راځي د افغانستان سیاست غږېږي مهرباني وکړئ مبین صاحب محترم ځینې کسان اصلا د دې وړتیا نه لري چې سړی د هغوی سره بحث وکړي یا سړی د هغوی سره وخت ضایع کړي بحث د هغې چا سره باید سړی وکوي چې هغه منطق ولري دلیل ویلی شي ستا خبرې ته هم غوږ نیسي او ستا خبره اوري او خپله خبره هم په وار کوي دغه بیچارهګان چې دي دوی ته همدا یوه خبره ښکاري شوې ده دوی ته همدا یوه خبره ښکاري شوې ده چې دوی دا خلک چې دي دا نور بیادبي معاف هغه اس ته چې کله سترګو ته هغه ټانګې اس ته یې هغه ورچولی وي سترګو ته یې شی ورچولی وي هغه یوې خوا بلې خوا نه ګوري هغه مخامخ ګوري نو بیادبي معاف دا د ټانګې د اسونو په څېر دي دوی هغه مخ ته هغه خپل مخ ته چې کومه کلبسه ده کوم بینیفټس ده یا کوم شی دوی ته ورځي هغه ګوري نور بل شی دوی نه ویني سوسیال ګوري نور بل شی دوی نه ګوري ما مخکې دغې ورور ته واضحه کړه دوی ته ما وویل چې ګورئ تاسې دا اوس خو هغه څوک چې هغه د موږ دښمنان دي ابو جهل چې و نبي کریم صلی الله علیه وسلم ابو جهل ته راغی ابو جهل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یوې کاڼي په لاس کې ورسره ووي ته وایي چې ته د ما په لاس کې کاڼي وښیه دا څو کاڼي دي که دا دې وښیل زه بیا منم رښتیا چې ته پیغمبر یې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې ته ووایي چې دا کاڼي به په خپله ستا په لاس کې ګویان شي هغه کاڼو په خپله دا کلمه ویل شروع کړل چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ابو جهل ته پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې اوس د یقین راغلو دوی ته ووایي چې که چېرته زه په تا باندې ایمان راوړم که زه تا ومنم نو دا د ما دپاره شرم ده دا د ما دپاره عیب ده د دې خلکو کفر او الحاد چې دا د ابو جهل کفر ده دا خلک پوهیږي حق او باطل پیژني ښه واضح ور معلومیږي کفر هم پیژني اشغال هم پیژني دا حالت هم په خپل سترګو ویني او الحمدلله دغه خلکو ته او ټول ملت ته موږ امتحان هم ورکړو تر نن ورځې پورې موږ د ډېرو امتحانونو نه پاس شو ډېر امتحانونه هم پاس کړل ملت ته مو واضحه کړ چې موږ څوک یو او څه غواړو او د خپلو اهدافو د خپلو ارزښتونو دپاره څومره قربانۍ ته تیار یو خو دا خلک په دې وجه نه مني
چې د دوی عناد د موږ سره د دوی هغه دشمنی د موږ سره هغه تر دې حده پورې ده چې د موږ حق هم دوی نه مني. د ابو جهل د کفر چې و د علما فرمایي چې د ابو جهل کفر عنادي و، عنادي کفر و. د دې خلکو کفر عنادي ده، دا عناد اخیستی دي، عناد دی حق ته رسولی دي. کنه تر نن ورځې پورې دا قطر ته د قطر سیاسي کمیسون ملګري چې کوم قطر ته تللی دي، دا خلک چې تللی وو دا اوس هم د امریکایانو سره چې مذاکرات روان وو هم دا ملګري قطر ته د زندان په نیت تللی وو. اوس هم قطر کې دوی د زندان اراده کړې ده، د زندان په نیت دوی هلته اوسېږي. ځکه هغوی سره دا فکر ورسره و چې خامخا امریکایان غدر وکړي، خامخا امریکایان د موږ سره خیانت وکړي، امریکایان موږ بندیان کې وم نیسي، شهیدان مو کې. دا یوازې دا نه، د اسلامي امارت هر فرد هر مجاهد هغه چې د میدان ته راوتلی ده هغه د قربانۍ په نیت راوتلی ده، هغه د شهادت په نیت راوتلی ده، هغه د زندان په نیت راوتلی ده، هغه د په دې نیت نه دروتله چې هغه به کوم امتیاز ترلاسه کوي. همدا دلیل ده چې دا خلک په خپلو اهدافو کې کامیاب دي، خپلو اهدافو ته ژمن دي. نو دا خلک چې موږ سره نه مني، دا په دې وجه نه مني چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره ابو جهل هم نه ومنلي. نو په دې پسې به سر نه ګرځوو. زه در سره یم مبین صاحب. قدرمان شیخ ترکیه مسافر مهرباني وکړئ مایک مخلاص کړئ. السلام علیکم ستړي مسئ ټولو ته سلام کوم. ما یو پوښتنه دغه څین مې چې کله ورس رالی پر افغانستان باندې اشغال وکړی او سره د افغانستان څو غلامان وو، نو بیا چې کله ورس ولاړی ماته یې وخوړه، شکست یې وخوړی، د غلامان دلې پاته سول، هغه افغانانو او د اسلامي امارت په اخیر کې وبخښل، بخښنه یې ورته وکړله یا پرېښول. نو که اوس امریکا ووځي او دغه پاته غلامانو سره بیا څنګه چلند کېږي؟ مننه. قدردان شیخ ترکیه مسافر مهرباني وکړئ. قاري صاحب قاري صاحب محترم مایک مخلاص کړئ. مبین صاحب محترم، یو زما نظر ده، یو د اسلامي امارت دریځ ده. د اسلامي امارت دریځ دا ده چې اسلامي امارت عفو اعلان کړی ده. هغه څوک چې د امریکایانو د غلامۍ نه اوس هم لاس اخلي، اسلامي امارت دوی ته عفو اعلان کړی ده. دا د اسلامي امارت دریځ ده او موقف ده. یو د ما دریځ ده، شاید ستا دریځ به هم همدا وي. زما او ستا دریځ خو دا ده چې هېڅ امریکایي ګوډاګی باید معاف نه شي. موږ روسان معاف کړل، د روسانو ګوډاګیان مو معاف کړل. د روسانو د ګوډاګیانو د معافۍ نه وروسته د هغې معافۍ امریکایي اشغال وزېږاوه. څو پورې چې دغه کینسر د دې خاورې نه پاک نشي تر هغې پورې افغانان د آرام ژوند نشي کولی. نور د اسلامي امارت پالیسي د عفو او د ترحم او د انعطاف نه ډکه پالیسي ده. مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته جنرال صاحب، زما په نظر باندې خو دوی باید جزیت یې واخیستل شي. دوی باید موږ تاسو وساتو، ځکه چې کوم ملکو ته نور ولیکو نو بیا هم پرې شرمېږو، خو چې دوی وساتو جزیت یې نه واخلو ښه به وي. او بیا یې تاسو ټول په ښځه باندې قاري صاحب محترم، زمونږ د زړه د حال قاري صاحب چې زړه نه موږ ته هغسې یو ښکلی ښکلا رابکي او ډېر په مینه باندې ټول افغانان د ده اواز اوري. او الحمدلله چې ټول مینوال د ده نه ډېر متاثر دي. او بیا ستر جنرال، قهرمان جنرال سالکوی له خیره سره، بلبل جنرال او ساین وردک صاحب، ډاکټر صاحب ټنیوال او دا کیبل مستا چکچک والا، ټولو ته سلامونه او احترامات. ټول ته د موږ اواز اوري، ټولو ته موږ سلامونه او احترامات. مننه انجینر صاحب، الله دې خدمتونه قبول کړي. مننه، جزاکم الله. الله دې خوشحاله. قاري صاحب محترم، قاري صاحب محترم، نن هغه ورځ ده، نن ورځ چې ده موږ اولا دغه اوسني خلکو ته دوه پیغامه لرو، او بیا هغه ورځ ده نن چې د ظاهري لحاظ باندې دا هغه ورځ ده چې افغانستان ته تباهي راغله، ولې په معنوي لحاظ باندې هغه ورځ ده چې افغانان ته خدای پاک عزت ورباکه، د مجاهد ملت ته خدای پاک جهاد
د شهادت هغه قرباني چې کومه د موږ او تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه لار تللی وو او کوم قرباني صحابه ورکړي هغه له موږ نه واخیسته دا کار. نو دا په معنا کې ډېره اوچته ورځ ده د افغانانو دپاره او د مجاهد ملت دپاره چې دغه قرباني خدای پاک موږ او تاسو ته په نصیب کړی الله العالمین. او دا شوروي اتحاد چې متکبر او دنیا کې ځان ته سوپر پاور ویلې هغه دغه مجاهدو او دغه مظلوم ملت په ګونډو او شوروي په روسیا بدله کړه په دنیا کې شرمنده. او اوس دوه پیغامه دي. یو پیغام دا ده دغه اوسنۍ اداره دې هم دا وایي لکه څنګه چې روسان ووتل وتښتېدل په ګونډو شول ذلیل شول دنیا کې تار په تار شول همداسې به امریکایان او د هغوی متحدین انشاءالله چې هلاک سي او په امریکا کې به انشاءالله دوی هلاکت ته ورسېږي او همداسې به در په دره سي سره یې له دې ملګرو. او بله موږ دغه پیغام د اوسني حکومت ته دا ده او دغه خلکو ته په د اوسني حکومت کې ځینې خلک ځینې کړی اوس دا پروګرامونه جوړوي چې بیا لکه د یو نوي کال یا د نوي کلونو کې چې کومه خپل مهنتي جنګونه دې شروع کړل بیا د خپل مهنتي جنګونو ته ځان تیاري دا دې په دې باندې پوه شي لکه څنګه چې کولاب ته وتښتېدل دا ولې کولاب ته نشي تللی انشاءالله. موږ هم داسې تجربه پیدا شوې ده دی به راایسارو انشاءالله او دوی ته به هغه درس ورکوو چې د اولادونه هم بیا داسې کارونه افغانان پې تباه کېږي افغانستان پې ورانېږي هغسې کارونه بیا دوی ونه کړي او د افغانانو دپاره یو درس وي چې بیا که څوک داسې کار کوي افغانان خراب هغوی دپاره به درس او بل هغه یو نور انجینر صاحب بیا پیغام ورکوم لاندې چې کوم ملګري راځي کمره خلاصه کوي بس له هغه مو زه باره جګوم چې کمره خلاصه نه کوي باره مو نه جګوم. صحیح شو قدرمن کټوازی صاحب مه قطع کوه هغه کمره خلاصه کړه تاسو کټ کړ مه کټ کوئ دا سټډیو نه څوک مه کټ کوئ ما درته ویلې 9 کسانو نه چې لسم راته هغه کټ کوئ نور څوک مه کټ کوئ. کټوازی صاحب درته راواخلئ مهرباني. نو ستر جنرال صاحب او قاري صاحب محترمه موږ دغه پیغام ټولو ته ورکوو چې دوی بیا دا اشتباه نه کوي او نه دا فکر کوي چې بیا به دوی صلاح اخلي او بیا به دوی داسې جنګونه خپلمنځي جنګونه شروع کوي چې کابل کې بیا هغه هلاکت او د افغانانو وژنه او په یو نوم په بل نوم باندې د خپل شخصي قدرتونو لپاره دا به بیا دوی نشي کولی او انشاءالله چې نه دا سوچ کوي کوشش دی وکړي چې که په مینه باندې تسلیم سي او بیا خپل افغانانو نه وژني. او بله خبر دا بعضې ورونه کوي چې تاسې د سعودي او د پاکستان خبرې کوي ورونو پاکستان او سعودي اسلامي ملکونه دي موږ او تاسې مسلمانان یو که یو مسلمان د مسلمان سره کومک کوي دا اسلامي او د قرآني وظیفه ده که یو مسلمان په یو منطقه کې باندې ظلم کوي د کفار لاسه په بل مسلمان باندې فرض ده چې هغه کومک وکړي هغه په هر ملک کې وي ځکه په اسلام کې دا حدود نشته دي که موږ ځان ته مسلمانان وایو او بیا کفار کوم مسلمان اسلامي ملک باندې حمله کوي په هر مسلمان فرض ده چې د هغوی سره مسلمانان سره ودرېږي او هغه کفار د اسلامي ملک نه په ذلت سره وکاږي دا باندې هیڅ خبرې دایمي مه کوئ ورونو کفار ته راغلي دي کفار وباسئ مخکې مو وکړل بیا یې انشاءالله باسو او ذلیل روان دي او تاسې د دې ورته احتیاطي مه کوئ هلاکت ته روان یاست او هلاکېږئ انشاءالله. مننه قدرمن چې انجینر صاحب ملګرو یو غږ در باندې کوو چې لایف خپرونه شیر کوي موږ په دې مړې دیموکراسۍ کې د میډیا له سانسور سره مخ یو د موږ غږ خاموشه کول د افغان ملت غږ خاموشه کولو کې ټول موږ ته یو شوي دي راځئ د حقایقو ته د لاسرسي په خاطر باندې موږ سره دغه مرسته وکړئ چې لایف خپرونه مو شیر کوي. الله دې تاسو قدرمن کړي. قاري صاحب محترم کټوازي صاحب ته نصرت افغان مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام مبین صاحب محترم صرف دوی پوښتنې لرم ډېرې لنډې پوښتنه مې دا ده چې کله چې روسان افغانستان ته راغلل دغلته چې کله د جهاد په نوم باندې څه شروع شول د هغه د وخت د صدر اعظم یا رئیس جمهور ویډیو له ما سره پرته ده هغه وایي چې موږ ورته مجاهدین تربیه کړل تر څو چې د پاکستان دفاع په افغانستان کې وکړي او روسان دلته رانشي. یوه پوښتنه. دویمه پوښتنه مې دا ده چې آیا روسانو به زموږ ستاسو اسلامي احکامو ته شریعت ته الهي دین ته قرآن ته
د اسلام دایره او چوکاټ ته زیات تاوان رسولی وي او که هغو خلکو چې د جهاد په نوم یې خلک ووژل، هغه خلکو چې زموږ ناموسونه یې سړک غاړې ته کېنول، آیا فکر نه کوئ چې د نجیب په وخت کې د حفیظ الامین په وخت کې یوه ښځه د سړک غاړې ته ناسته وله خیرات یې ټولاوه؟ دا به د چا نه وي په یاد. که د چا په یاد وي مهرباني دلته د یادونه وکړي. د روسانو فرق له مجاهدینو سره او له طالبانو یا د عمر کم د نصرت افغان او یا د حافظه کمزورې ده. د بدبختیو لامل له نجیب نه شروع تر کارمل او د ټولو دا لامل دي دی. قاري صاحب مهرباني وکړه. قاري صاحب نصرت افغان وروره اوله خبره خو دا چې اول سوال خو غالبا دی نصرت افغان ورور دا و زما نه هېر شو. اول سوال څنګه و تاسې بیا تکرار کړئ. لنډ نصرت افغان ورور ګوره زما سوال دا و کله چې روسان افغانستان ته راغلل د پاکستان د وخت صدر اعظم هغه وایي چې موږ ورته مجاهدین تربیه کړل تر څو چې دغلته جهاد ته ادامه ورکړي، تر څو چې دغه روسان زموږ خاورې ته را داخل نه سي. ځکه چې دا پالیسي ده سیاست ته دا خلکو ته معلومیږي چې روسان په دې باندې نه راغلي چې صرف زموږ ستاسو اسلام ته وطن ته خري. صحیح ده. نصرت غني صاحب پوه شوم د موضوع یو وارې مخکې موږ بحث کړی و. د افغانستان جهاد که د پاکستان دفاع وه، که د عربو دفاع وه، که د کشمیر دفاع وه، که د سعودي دفاع وه، که د قطر دفاع وه، که د ټول اسلامي نړۍ دفاع وه، خو په لومړي خط کې افغانان وو. دا کومه د سوال خبره نه ده، کومه د تنقید خبره نه ده. ډېر وخت د دشمنانو هم ګټې سره متحدې وي. ډېر وخت د دوو دشمنانو په یو شي باندې اتفاق راځي، په یو شي کې ګټه وي. د روسان یوازې د پاکستان دپاره خطر نه وو، روسان د ټول اسلامي نړۍ دپاره خطر وو او روسان روان وو مخ په وړاندې. افغانانو یوازې پاکستان ونه ژغوره بلکې په خپل جهاد سره ډېر اسلامي هیوادونه د روسانو د امپراتورۍ نه آزاد کړل. تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، جماهیر شوروي سوسیالیستي چې نن ځان ته جمهوریتونه دي، دا ټول د افغانانو د جهاد له برکته د روسانو له اشغال خلاص شوله. دا د افغانانو احسان و په دې ملتونو باندې، په دې خلکو باندې. دویمه خبره ده چې تاسې وایئ چې ولې د پاکستان د دفاع جهاد په افغانستان کې وشي، د دفاع جنگ په افغانستان کې وشي. زه وایم چې که چېرته دا روسۍ د پاکستان دپاره راغلی و، خو دا زما هېواد یې لار وه، دا لار وه که نه، دی خو به تلو پاکستان ته. نو ته خو په لار کې تا خو په دې لار کې په لکونه انسانانو وژل. دا که ستا لار وه خو تلې به که نه، زما سره دې څه کار و؟ زما د جنازې، زما د هدیرې، زما د مدرسې، زما د جومات سره دې څه کار و؟ زما د دین سره دې څه کار و؟ زما د کلتور سره دې څه کار و؟ زما د ملي ارزښتونو سره د څه کار و؟ زما د عنعناتو سره د څه کار و؟ زما د دین عالم سره د څه کار و چې په کولنګ د شهیدولو؟ زما د زرګونه علماو، محصلینو،